السلام علیکم ګرانو محترمینو، امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. زه یم حلال غوستی د حلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېره په زړه پورې او خوندورو او معلوماتو ویډیو سره راغلی یم. دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې چې کوم د ګنټې نښه هم راوځي او فایل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسیږي. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شئ چې د فیسبوک سټوري ویډیو خپله ګالرۍ ته بېله دې چې کوم اپلیکیشن او کوم پروګرام موبایل ته انسټال کړو را ډاونلوډ کړو، یعنې بغیر تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ چې د کوم اپلیکیشن پرته خپله د فیسبوک سټوري ویډیو یا د بل چا سټوري ویډیو خپلې ګالرۍ ته سیو کړئ. نو دې لپاره دوستانو هیڅ کوم اپلیکیشن ته ضرورت نه لرو او تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. دوستانو تاسو به فیسبوک ته راشئ، دا دی دوستانو فیسبوک، دلته به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دا دی فیسبوک، زه به دلته کلیک وکړم. دوستانو زه به دلته یوه سټوري انتخاب کړم. دوستانو دا دی دغه سټوري ته زه ورځم. دوستانو سټوري چې ده دا زه ډاونلوډ کوم. دوستانو دوستانو خو دا سټوري که تاسو دلته هر ډول کلیک وکړئ نو تاسو سټوري نه ډاونلوډ کیږي. دوستانو تاسو به دغه سټوري دغه طریقه په کروم براوزر کې کوئ او هلته به تاسو د سټوري ویډیو را ډاونلوډ کوئ. دوستانو له دې ځای څخه وځئ، اوس کروم براوزر کې به تاسو خپل آی ډي لاګین کړئ. دوستانو دا د کروم براوزر ما را خلاص کړ او تاسو به هم را خلاص کړئ. دوستانو لږ صبر کوئ، دلته به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دا دی دلته به تاسو خپل فیسبوک پاڼه په بشپړه توګه را ډاونلوډ وبخئ را کولاو کړئ، نو خلاصه به یې کړئ. دوستانو ما مخکې آی ډي پکې لاګین کړې ده او تاسو به هم په کروم براوزر کې خپل آی ډي لاګین کړئ. نو دوستانو آی ډي لاګین کول ډېره اسانه خبره ده او تاسو باید خپله آی ډي دلته را خلاصه کړئ. خو دوستانو یوه خبره دا ده چې دلته تاسو سره دغه آی ډي چې ده دلته لیکلي دي احمد ګل وصال، یعنې زه دغې سړي ویډیو غواړم چې سټوري غواړم چې خپله ګالرۍ ته یې سیو کړم. دوستانو دلته که تاسو هر څومره کوشش وکړئ نو شاید دغه آی ډي تاسو پیدا نه کړئ، ځکه چې دغه طریقه هغه بل کوم غټ ورژن فیسبوک چې دی هغه طریقه بېله ده. دوستانو تاسو به دلته په سرچ آپشن کې د همغه کس آی ډي سرچ کړئ، په دې ځای کې دې ځای کې مې چې کله سرچ کړه دوستانو دلته به زه ولیکم احمد ګل وصال به دوستانو زه ولیکم او تاسو به هم دا ډول یو ځل دوستانو که تاسو څخه آی ډي ورکېدله نو تاسو به یو ځل دلته سرچ کوئ. دوستانو اوس به دا سرچ کړم. دوستانو لږ صبر کوئ چې موږ ته دې کس آی ډي بالاخره دا به راخلاصه شوه. دوستانو اوس دوستانو د کاس له موږ سره فرینډ ته اوس په سټوري باندې کلیک کوو. دوستانو دا سټوري ده دوستانو اوس چې دغه دې کس سټوري تاسو ګالرۍ ته داخلوئ، تاسو به د نوموړي سړي په عکس باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو کله مو چې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو به دلته په دې ویډیو باندې چې کله کلیک تاسو به یوازې دلته ونیسئ، دلته تاسو ولیکئ چې ډاونلوډ ویډیو دا دی. دوستانو ویډیو روانه ده او تاسو هم کتلی شئ چې ویډیو بالاخره ګالرۍ ته سیو شوه. دوستانو تاسو هم په دې ډول کولی شئ چې خپلې ګالرۍ ته سټوري ویډیو بې له دې چې کوم اپلیکیشن ته ضرورت ولرو ډاونلوډ یې کړئ. دوستانو بیا تر داسې ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چېرته چې یاست خدای پامان.